طریقه د خلال سره طریقه د خلال هم په حدیث کې راغله کله چې دا مخ وینځي ته 3 ځله وینځي یا 2 ځله وینځي یا 1 ځل وینځي ځکه صحیح البخاری کې دا راغله نبی صلی الله علیه وسلم با کله مخ 1 ځل وینځه یو چونګ وبر واغسل او بل لاس به ملګری کړي دا لاس به مخ باندې 1 ځل راخه 1 ځل به مخ وینځه او کله نه کله به 2 ځله مخ وینځه او عامه طریقه د الله د رسول دا و چې مخ به 3 ځله وینځل کډور روایتونو کې دا 3 کرت راغلي مخه مقدمه کې موږ دا ویلو چې دا اوداسه تقریبا 4 طریقې په حدیثو کې راغلي یو طریقه دا ده چې هر اندام یو ځل انزل او مزمزم یو کرت کول استنشاقم یو کرت کول مخ یو کرت انزل مټي یو کرت انزل او خپم یو ځل انزل دا طریقه په صحیح البخاری کې ده دویمه طریقه امام بخاری راوړه باب الوضوء مرتين دا صحیح بخاری کې باب ده چې هر اندام به 2 کرت انزل دا په صحیح بخاری کې ده او دریمه طریقه په صحیح البخاری کې دا ده چې هر اندام به 3 کرت انزل چې دا اکمله طریقه ده اسباغ اللزوم دا ده او عام عدد د نبی رسول الله دا چې هر اندام به 3 کرت انزل او مزمزه او استنشاق به 3 کرت مخ به 3 کرت او مټم 3 کرت او د سر مسه 1 کرت او خپم 3 کرت او څلورمه طریقه دا ده چې دام په سي حدیثو کې راغله چې بعضي اندامونه 3 کرت او بعضي اندامونه 1 کرت لکه دا ابو داود ترمذی وغیرہ کې دا راغله صحیح بخاری کې هم دا راوځ شه چې مخ نبی اسلام 3 کرت وینځ او مټي 2 کرت وینځلې بعضي اندامونه 3 کرت او بعضي 2 کرت د سم جایز ده نو دغه دا فائدہ تاسو ته معلومه شو چې دا لازم نه چې سړی اول هر اندام 3 کرت وینځي بلکې بعضي اندامونه 3 کرت وینځل شي او بعضي 2 کرت وینځل شي هم او دس کیږي لکه مټي 2 کرت وینځل او دا نور اندامونه 3 کرت وینځل نو بیا هم او دس کیږي د یو نه کم نه دا خو معلومه خبره ده او دریونه به زیاتې نه بیا بدعاتو کې واقع کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن زاد على هذا کله دریونه چا زیاتې وکړو او د سلو په انزلو کې د اندامونو په انزلو کې فقط تعدى نو دې سره ډیره تعدی وکړو ظلم وکړو او اسراف وکړو لکه د تشریح مخې منګه ویلې و د دریونه به زیات اندامونه نه انځي ځکه سړی په بدعت کې واقع کېږي او دا د وسوسې بیمار دی چې دریونه زیات اندامونه انځي خو درو بر انزل د الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی په صحیح بخاری مسلم ابو داود تمام حدیثو کې راغلي نو یو سنت په طریقه په کې دا د ګری خلال کول اوس طریقه د ګری سره د خلال کولو دغه درې روایتونه راغلي هغه 2 طریقې کمزوري دي 2 روایتونه کې راغلي یو طریقه به کې صحیح ده ا کمزوري دار چې یو له په ببر حواله د ګری لاندې بکې دی بیا به بل راواله بیا به بل راواله دا 3 ځله به ګری خلال کې دا طریقه کمزور ده په حدیث کې راغله په کتابونو کې سند کمزور ده دویمه طریقه یو چونګه براواله د ګری لاندې کې بیا بل چونګم د ګری لاندې کې د خلال به وکي دام کمزور ده دریم روایت چې راغله چې یو کرت د چې یو چونګه وبراواله او د ګری لاندې بکې ده دسه او دا ګوتې چې کوم دا بګیره کې پورته راکاږي او دسه براکاږي یو کرت دا د ګری خلال شي نو کدی کې بیا دنه بجړلو کې وچ وخت پاتې شو وچ زيونه پاتې شو نو خیر ده دا خلال به ولوکي او دا پوره لمدول د ګری د غټه ګری دا لازم نه ده د دې وجه سره د اصولي وجه ده چې ګیره چې کوم ببره وا نو بیا د ګیری یو حکم ظاهر ده یو د باطن ده دا یخ کوم ده د باطن حکم ده او په وداسه کې باطن لمدول لازم نه دي نو بیا کدن جړل د ګیری وچ پاتې شو نو خیر ده خدا سرونه به د ګیری لمده کې او جړل د وچ پاتې شي د دې دلیل څه ویل دی دلیل علماء دا ویل دي چې دا خبره معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ببره او غټه ګیره وا کث اللحيه ډیره ببره ګیره او په دې بدن باندې خورا وا او دی اوږي چې کوم دی وګو تر رسیدلې او دومره غټه ګیره او د الله د رسول او په حدیثو کې راغلی چې یو کرت به نبی سم یو چونګ وبره واغسته او په مخ به واچولې نو په یو چونګ وبو باندې دا د وجدان نه معلومه ده دا د عقل او نقل نه معلومه ده چې یو چونګ وبو باندې د ټوله ګیره نه لمديږي نو دین علماء استدلال کړی دی چې د ګیری یخلم دول او د ټوله ګیره لمدول چې ببره ګیری دا لازم نه ده مخکې ما ویل چې وړه ګیره او رنګه ګیره دا په ټوله لمده ځکه د دې حکم د ظاهر د چې کله څرمن بده کې ښکارا کېدل او چې غټه ببره ګیره وا نو دا غي سر باندې چې وبکله ورغختي او دا غي یخ وچ پاتې شنو خیر ده په دې او دس کېږي او ببره ګیره والا چې کله خلال وکړي دا غي سره تقریبا ګیره اکثر یې سره ګیره لمديږي دا د حدیث ان شاء الله معلومه طریقه ده
زمنګ بدین کې تکلفات ډیر نشته او د تعمقات هم نشي سره په عبادت باندې ځان ډیر ستړی کی او خلاف سنت لګای او په اړه یو استمګي او په اړه یو استمګي دا طریقه خلاف سنت او سره په بدعاتو کې واقع کیږي او په ډیر شیخي کې سره ډیر په تعمقاتو کې واقع کیږي او تکلفاتو کې واقع کیږي قرآن او حدیث بظاهر ګورو چې قرآن او حدیث کې کومه طریقه وا او صحابه او سلف دا غي کوم مطلب اخذ کړو ان شاء الله دا به دین او دا د الله د نبی او دسته او دا اسانه او دسته او نبی اسلام به کله مخ وینځو نو یو چنګ وب راواغسه او د رزل لاندې بکیو د ګری خلال بوکو ان شاء الله د خبره به اهتمام کو الله په توفیق وسبر دا صورت چې زمنګ نه پاتې دي یا به منګ اوریدلې نه یا به اوریدلې مې لیکن منګ غافل یو یا به ډیر خلک د سې چې الله رب العالمین د ډیرو سنتو طریقو توفیق ولا نور کوي یا بدای چې د مذهب علماء مليانو به ویل چې دا اشتقو مذهب کې نشتاو دی علماء له ډیره طریقې لیکل دي کتابونو کې ان شاء الله دي کې اته نه حدیث راغلی او زمنګ د نبی طریقه ده زمنګ د مذهبونو سکار نشه زمنګ د پیغمبر طریقه ده په صحیح سند باندې ثابت ده زمنګ د پیغمبر او دس ده کوملیانو بدی باندې قول کړي او کني کړي که مفتیان منی او کنه منی او دا خبره ضعیفه ده چې کوم ملګری وجه د ګری د خلال تمام روایتونه کمزوري دي دا سطحي خبره ده بلکې محققین او علما ویلي چې د ګری د خلال روایتونه چې دي دا روایتونه صحیح دي او بعضی په مجموعه طرق باندې صحیح دي او بعضی روایتونه ځان له صحیح دي لکه د شیخ البانی تمام تخریجات او ټول کتابونه زموږ سره کوز پراته دي نو د خلال ثبوت د الله د رسول نشتا او د ګری خلال کول پکار دي ځکه قران او سنت کې یو مسله نقل د دې اهمیت په جندل پکار دي د دین رسته بل فرض چې هغه د مټو انزل د الله د نبی صلی الله علیه وسلم چې د مخنه بوزګار چې بیا د نبی سره خپل مټي انزلي چې دا غي تفصیل او ان شاء الله تعالی دا غي کیفیت او کوم ځای پر مټ انزل کیږي آینده جمعه کې ان شاء الله دا غي وضاحت کو وبالله عز وجل التوفيق وصلى الله تعالى خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين